بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و نهایت برحم. سلام و احترامات خود تقدیم شما شاگرد عزیز و نازنین میکنم. امیدوار هستم تا ایدم جور و سرحال باشین و درس گذشته دیتان که در رابطه با ورزش بود به شکل درست یاد گرفته باشین، در مورد فواید ورزش و همچنان در مورد ورزش خودتان فهمیده باشین و کارخانگی که برتان داده بودم به شکل منظم انجام داده باشین. پس بریم که امروز درس جدید ما که درس دهم در این ماست بسیار یک عنوان مهم است. اندرس ها یک جا با هم بخوانیم که اندرس ها چی را میگن، کیها به ما اندرس میگه و ما باید همیشه اندرس های کیها گوش کنیم. پس توجه شما شاگرد عزیز میخوایم گران از دکان که خپل سلامون احترامات تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې د دې د روغ او جوړ اوسئ او تاسو تیر شوی درس چې د ورزش یا سپورت پاکلو په سمه توګه زده کړی اوسئ، په دې باندې پوه شوي اوسئ چې سپورت څه ګټې لري انسان ته او د هغې تر څنګ کومې کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړې باید چې تاسې هغه په سمه توګه سرته رسولی اوسئ. او راځئ چې موږ نن خپل نوی درس چې لسم لوست ده او د درس عنوان مو ده پندونه یا نصیحت و یا هم ورمونه په یو ګډه سره ولولو. وګورو چې د دې پاکلی موږ ته په کتاب کې څه شی راغلي او څه ته ویل کیږي، کوم څوک موږ ته پند وایي یا هم ورمونه وایي. نو تاسو پاملرنه زه غواړم. پس میریم به طرف کتاب خود ببینیم هدف از درس که میخوانیم چی است. در هدف از درس با ما گفته شاگردان متن درس را بخواند، بنویسد و مفهوم اندرس ها را بداند. یعنی شاگرد عزیز شما علاوه بر اینکه که درس به خواندن نوشتن یاد میگیریم باید هم مطلب یک اندرس یا نصیحت شما باید بدانید که چی را میگه، هدف از این اندرس چی می باشه. پس توجه شما را میخوایم تا شما بدانید که مطلب ما از این اندرس ها چیست و شما باید چی چیز از اندرس ها بیاموزید. و همچنان شما در درس های گذشته تان یعنی در صنف قبلی در صنف 5 تان هم شما یک درس در مورد نصیحت یا هم اندرس شما او را خواندین و یک کمی شاید معلومات داشته باشین. شاگرد عزیز اندرس یعنی پند و نصیحت میگه، یعنی راهنمایی کردن یک انسان برای درست میره چی میگه اندرس، که بیشتر توسط پدرای ما، مادران ما، خواهر و یا برادر بزرگ ما و یا هم بیشتر از معلمان خود ما اندرس ها را میشنویم و یا هم از بزرگان خانواده خود مانند پدرکلان و یا هم مادرکلان خود بیشتر چی میشه به ما اندرس میکنه تا ما در راه راست چی کنیم هدایت پیدا کنیم. پس با درس امروز شما بیشتر اندرس میشناسین. پس بریم به طرف درس خود. نو زده کوونکو د موږ د ننني درس موخه دا وه چې زده کوونکي د دې تر څنګ چې درس په لیکلو لوستلو زده کوي باید د دغه ورمونو یا هم د نصیحتونو په مفهوم او مطلب باندې باید پوه شي چې هر یو اندرس یا هم د پند یا ورمونه څه مطلب او کوم مفهوم موږ ته رسوي. نو چې د نن ورځ درس په لوستلو به تاسې پوه شئ. نو لار بسو د متن په لور میری به طرف متن خود ببینیم که اندرس چی را میگه. در اینجا با ما گفته خودشناسی خداشناسی است. شاگرد عزیز شما میدانین که وقتی که انسان خود شناخت با شناختن خود الله خدا میشناسی، چون که وقتی که تو خدا شناختی که الله یعنی دست داری، چشم داری یا هم دهن داری، پا داری، این تمامشه که وقتی که خدا شناختی پس توی را هم میدانی که این تمام نعمت ها از طرف کی به ما داده شده؟ از طرف خداوند متعال. پس به می سبب ما میگیم خودشناسی الله شناسی است. یعنی ګران زده کوونکو خپل ځان پیژندنه یعنی چې د الله تعالی پیژندنه ده. که چیرې موږ خپل ځان او پیژنو یعنی پوه شو چې دغه سترګې چې موږ راکړي خدای پاک، دغه خوله یا هم دغه لاسونه، د پښې، د عقل چې الله تعالی موږ ته راکړی، که په دې کې موږ لږ فکر او سوچ وکړو نو موږ په دې پوهېږو چې دغه ټول نعمتونه چې د موږ په وجود کې شتون لري دا موږ ته چا راکړي؟ الله تعالی. نو دا د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم مطالعه خپله ډېره کړو چې یعنی خپل ځان پیژندنه د الله تعالی پیژندنه ده. صلح آب حیات است. طبعا شاگرد عزیز صلح مانند آب است، آب زندگی است. قسمی که ما به آب ضرورت داریم، قسمی که ما بدون آب زندگی کردن نمیتونیم، پس صلح هم تو یک چیز است. صلح هم مانند آب در زندگی ما مهم می باشه. با صلح ما میتونیم که پیشرفت کنیم، به خواسته هایی که داریم رسیدگی کنیم و کشور ما رو به ترقی بره، که بدون صلح زندگی کردن ناممکن می باشه. پس صلح آب حیات است. ګرانو زده کوونکو دلته ویلي چې سوله د ژوند اوبه ده،
یعنی په دې معنی چې لکه څنګه چې موږ اوبو ته خپل په ژوند کې ضرورت لرو چې بدون د اوبو نه ژوند نسو کولی، نو سوله هم همدغه یو مطلب موږ ته رسي. که چیرې په هېواد کې سوله نه اوسېږي نو د موږ ژوند ډېر زیات سخته کېږي او موږ ژوند خپل ډېر په سختیو مخ ته وړو. کومه غوښتنه چې لرو لاسته یې نشو راوړلی، کومه پرمختګونه چې غواړو هېواد ته یې ورکړو هغه هم نسو ترسره کولی. نو د دې معنی همدا ده چې لکه څنګه چې سوله په یو هېواد په یو ځای کې موږ ته شتون ډېر زیات مهمه ده، یا هم اوبه چې موږ ته ډېر زیات مهمه ده، پرته له اوبو نه ژوند نسو کولی، نو سوله هم همداسې یو هغه لري خاصیت. تحمل و بردباری بر شخصیت انسان می‌افزاید. بله شاگرد عزیز، وقتی که در یک جا شما تحمل کنین، گذشت کنین، صبر داشته باشین، نمایندگی از شخصیتتان میکنه. نمایندگی از این میکنه که شما چگونه شخصیت دارین. بهترین شخصیت به شما چی میکنه؟ نشان میده با مردم جامعه. پس هر جایی که میباشین گذشت داشته باشین، صبر داشته باشین تا مردم جامعه همه شما راضی باشه و خداوند متعال همه شما چی باشه؟ راضی باشه. نو ګرانو زده کوونکو دلته ویلي دي چې صبر کول او تحمل د انسان شخصیت زیات کوي. څنګه؟ که چیرې ګرانو زده کوونکو تاسو په یو ځای کې د صبر نه د گذشت نه کار واخلئ، نو دا تاسو شخصیت نمایندګي کوي. یعنی تاسو همغه نه بهترینه شخصیت لرئ چې تاسو د صبر نه کار اخلئ. صبر نه کار واخلئ تر څو د ټولنې ټول وګړي هم له تاسو نه خوشحاله اوسیږي او د دې ترڅنګ د الله تعالی رضایت هم ترلاسه کړئ. صبر تلخ است ولیکن بحر شیرین داره. بله شاگرد عزیز، صبر بسیار تلخ است. صبر کردن به یک چیز بسیار مشکل است، ولی امان قدر که منتظر ماندن یعنی صبر کردن با ما مشکل است، اما قدر یک بحر شیرین هم داره، یک نتیجه عالی هم داره. وقتی که شما صبر پیش الله متعال کنین، پس خداوند متعال هم نتیجه صبرتان بسیار به خوبی برتان میده. صبر کنین تا اما چیزی که به دست میارین بهترین باشه. ګرانو زده کوونکو دلته ویلي چې صبر تریخ ده ولی خوږ بحر لري. یعنی ګرانو زده کوونکو صبر نه کار واخلئ. که چیرې تاسو صبر کوئ نو په دې پوه شئ چې الله تعالی به تاسې پایله ډېره ښه درکوي. هر چېرته چې اوسېږئ صبر ولرئ تر څو چې کوم کار چې غواړئ لاسته راوړئ هغه بهترینه کار اوسېږي. لکه څنګه چې وایو د صبر میوه خوږه اوسېږي. نو طبعا ګرانو زده کوونکو چې که منتظر اوسېږو نو موږ به ښه صبر ولرو، یو ښه شی به ترلاسه کړو. سخن به اندازې خوش گویی. یعنی سخن به اندازه خوش، بسیار زیاد پرحرفی نکنین شاگرد عزیز، بسیار گپ نزنین. سخنتان به اندازه خود یعنی همو قدر سخن بگوین. مطلبش است که از پرحرفی جلوگیری کنین. یعنی ګرانو زده کوونکو ویلي دي چې خبرې خپل په اندازه کوئ. یعنی ډېرې خبرې مه کوئ. ډېرې خبرې لازمه نه ده چې یو انسان وکړي، نو تاسې هم د ده نه چی وکوئ؟ مخنیوی وکوئ. از بزرگان در راه پیش مرو. بله شاگرد عزیز، وقتی که شما بزرگان میبینین هیچ وقت ازش پیش نرین. حتی باید شما راه را به بزرگان بگذارین تا اول بزرگان تیر شوه بعد از او شما. نو دلته ویلي د لویانو نه د مخه مزئ. په لاره کې د مخه کې مزئ. یعنی دا څه مطلب؟ کله چې تاسو لویان ګورئ، کله چې ګورئ چې یو مشر سړی یا یو لوی نفر د په لاره کې ځي، نو لاره هغوی ته پرېږدئ چې لومړی هغه لاړ سي. از جنگ و فتنه گریزان باشین. هیچ وقت جنگ نکنین و همچنان شر انداختن در یک جای نکنین. جنگ نکنین چون جنگ نتیجه بسیار خراب داره. هیڅ کله جنگ مکوئ او د چا په منځ کې جنگ مه اچوئ، ځکه پایله یې ډېره خرابه ده. کارها را با دانش و تدبیر کن. هر کاری که انجام میدین با علم خود انجام بدین، با فکر کردن در کارتان انجام بدین. هیچ وقت عجله نکنین شاگرد عزیز. یعنی ګرانو زده کوونکو خپل کارونه خپل په پوهه او فکر کول په خپلو کارونو کې سرته ورسوئ. خپل کارونه په علم کوئ ګرانو زده کوونکو، عجله پکې مه کوئ. ښه فکر وکوئ او بعد له هغې نه خپل کار سرته ورسوئ. قدر مردان را بدان. یعنی د سړیانو قدر باندې پوه شئ. دوست زیرک و دانا گزین. یعنی شاگرد عزیز هر جا که میرین بهترین دوست و دوست بسیار هوشیارتان چی کنین؟ پیدا کنین.
همیشه با مردم بشینین که همسوی خودتان باشه یا هم از سوی شما که بلندتر باشه، یعنی بهترین دوست باشه که بسیار لایق و هوشیار باشه تا شما خوی امو دوستتان بگیرین. زده کل کلته ویل دی چه اخیاره او دانا ملګری انتخاب که. یعنی تاسې هر چېرته چې ځئ هغه ملګري ځان ته انتخاب کړئ چې هغه تاسو سره په هر چیز کې مرسته وکړي، تاسو نه یعنی په درسونو کې لایق اوسیږي، دانا اوسیږي. هیڅکله د بدو خلکو سره ملګرتیا مه کوئ. چې دا د نن ورځ ورمونه چې تاسو باید پې پوه شوي اوسیږئ، دا خپل په ژوند کې عملي کړئ تر څو چې د موفقیتونو ډک ژوند او خوشحاله ژوند ولرئ او هر چېرته د نورو خلکو له نظره بهترین اوسیږئ. نو راځئ چې ما تاسو دلته د دې لغات د دې درس لغاتونه ویستل دي تر څو تاسو د دغه لغات پر زده کولو له نور هم په دې متن باندې پوه شئ چې هغه کوم لغات دي. اندرز یعنی ورمونه، خودشناسی ځان پیژندنه، الله شناسی الله پیژندنه، حیات ژوند، تدبیر په کار کې فکر کول، زیرک هوښیار. چې تاسو باید په دې متن باندې پوه شوي اوسیږئ. نو لاړ به سو د فعالیتو لور ته. دلته یو فعالیت موږ ته راکړی چې موږ به دا چه کوو دا کوو. خب شاگرد عزیز میریم به طرف فعالیت خود. درس ما به شما خواندم، شما هم متن درس پیش خود بخوانید. اگر در تلفظ کلمه ها مشکل دارید میتونید از اعضای محترم فامیلتان تقاضا کنید تا تلفظ کلمه ها را به شما بگوید و شما بیشتر در مورد درس بفهمید و اندرس های امروزی را در زندگیتان باید چه کنید؟ عملی بسازید. فعالیت به ما داده شاگردا، اقسام فعالیت ها را ما بیشتر در فعالیت های خود کار کردیم. بین که امروز هم ما کار کنیم جملات است و ما داده که از نظر به اندرس هایی که خواندیم باید چی کنیم؟ میره پر بسازیم. شما خال اندرس ها را خواندید، در خانه خالی ببینید که چی میتونید از روی متن هم پر کنید. پس بین که پر کنید. خودشناسی، ما گفتیم خودشناسی یعنی چی؟ آفرین، یعنی الله شناسی. در خانه خالی چی میآید؟ الله. خودشناسی الله شناسی است. دوم آب حیات است. ما در اندرس ها خواندیم که چی آب حیات است؟ آفرین، صلح آب حیات است. صبر تلخ ولیکن بحر شیرین دارد. بحر شیرین دارد که شما شاگردا باید ایره فهمیده باشین و ایت جملات که باید بسیار با آسانی ایره پر کنین. زده کن که منگا تاویلیو چه خپل ځان پیژندنه، منگا په نصیحتو که ویلی چی شده؟ الله پیژندنه. خانه خالی که الله رازی. آب د ژوند اوبه ده. چی منگا ویلی چه د ژوند اوبه ده؟ سوله. په خانه خالی که سوله رازی. صبر تریخ ده ولی چی شی لري؟ شیرین دارد. خوږ بحر لري چې په خانه خالی کې بحر راځي. لاړ بسو د کورنۍ دنده په لور. تاسو کورنۍ دنده بشنو بګو ده چې په بشنو بګو کې تاسو دوه پوښتنې دي، یو څو پوښتنې دي. تاسو د نصیحتو په هکله پوه شوئ نو کولی شئ چې په دې پوښتنو ته په ډېر اسانۍ جواب ورکړئ. بیرته ماته په کومنټ کې راولېږئ. د دې تر څنګ لغتونه دي، دري په دري به یې معنا زده کوئ او دلته په کورنۍ دنده کې ویلي دي چې دغه نصیحتونه چې ما تاسو ته ولوسته دا به خپل په کتابچو کې لیکئ او د دغه لاندو نصیحتونو معنا به لیکئ لکه جنگ، فتنه و گریزان باش. د دې معنا به تاسو په دري ژبه خپل په کتابچه کې لیکئ چې دا هره کلمه څه معنا لري. نو دا د نن ورځ درس چې باید تاسو زده کړی اوسیږئ، کورنۍ دنده په منظمه شکل سرته ورسوئ. بیرته ماته په کامنت کې راولېږئ. شاگرد عزیز میریم به طرف کارخانگی خود. کارخانگیتان بشنو بگو. در بشنو بگو چند پرسش آمده. شما حالا در مورد اندرس ها فهمیدین، میتونن بسیار با آسانی به جواب بدین و دوباره به بعد کامنت ارسال کنین. در پلی از این لغات است دری به دری مانع شاید بگیرین و همچنان کارخانگی دیگیتان اندرس ها را در کتابچه خود می نویسید به شکل منظم و اندرز زیر را معنا کنید. جنگ است، فتنه است، گریزان باش. شما مطلب می جنگ، فتنه و گریزان باش ایره در کتابچه تان در موردش چند سطر چی میکنین؟ ناشته میکنین. یعنی مفهوم کلمه ها چی است؟ پس شاگرد عزیز این بود درس امروزی که شما باید یاد گرفته باشین. در کل ما امروز در مورد اندرس خواندیم که این اندرس هایی که من به شما درس دادم که خودشناسی، الله شناسی، صلح آب حیات است و یا همه تا اندرس های دیگه شما ایره در زندگیتان عملی کنین تا زندگی پر از موفقیت و پر از خوشی و همچنان خودتان در جامعه به یک شخص دیگر بهتر و بهتر معلوم شوین. این اندرس ها را بر علاوه از اینکه خودتان در زندگیتان عملی میکنین
کنین به دیگران نیز بگوین که کمی درس ها را چی کنه در زندگی خود عملی کنه تا بهترین زندگی را داشته باشه. پس این بود درس امروزی که برای شما تقدیم کردم. امیدوار هستم از درس امروزی چیزی را یاد گرفته باشین، در کارخانگیتان به شکل منظم انجام بدین، دوباره به من کامنت ارسال کنین و همچنین به درس آینده‌تان که معلم است مقام معلم می باشه شما آمادگی داشته باشین تا ما بیایم بر شما تدریس کنم، شما هم یاد داشته باشین. پس و همچنین اگر میخواین از ویدیوهای درسی دیگر ما مستفید شید، صفحه ما را لایک، ویدیوهای ما را لایک و چنل ما را سابسکرایب کنید تا دیدار بعد که ما به شما حاضر میشم و درس جدیدی را به شما ارائه میکنم. شما را بالای پاک میسپارم. الله حافظتان.